او زه دولتمندو پسې ګرځه، زه غریبۍ ستا د سیالۍ ویستلی یم. څنګه حالات ښه دي؟ برابر یې؟ ما پېژنې؟ نه مې پېژنې. دا اوس چې زه په کومه علاقې ولاړم د دې څه نوم دی؟ دا خو پیرانو ملکڼ ورته وایي، دا خو پیرانو سره دا ځای راځي. نه مینګور دی چې زه په کوم سایډ به ځم؟ دا مین روډ دا بایپاس دی. دا موته دی. نو زه خو به دې ته لاړم څه مزل مې وکړو، خو مې یوړې لار مې غلطه کړه، بیا واپس راته وشو. مو سره کس سره رابطه کومه که لوی په دې را شو، که لوی په کوم طرف به پاسان وځم؟ دې باندې خو چوکونه ډېر دي او داسې چې وروځي دا مین روډ دی داسې تاو شوی بټخېله باندې. داسې ټیک دی. جی نور څه چې مې درک در سره لګي که نه؟ ولې نه پوخ به ګدله راځئ. په خیره ده. جی ته څه کېدل د کار مال کې که نه نه کې؟ زه خو کار کوم. کار کې؟ نه نو اوس چې ته دلته ماله شی پخې نیک به درته وایي نه؟ ما څه ووایي بچي باندې څوک څه نه وایي. سرده نه وایي؟ جی که د ورځې لس پیرې م پخې جی بیا داسې کار وکړه. د چا غرال نغدې ولې نه راکړې؟ نغدې سره شته؟ ولې نه که دړه نه راکړې که نه راکړې بس لاړم نه در به کومه راکې. نو تا والله اوس څه لا کړو د کار به دې وباسم به زه به د هوټل کې اوس کوم څنګه ده خو ما چای بیا اوس کوم ستا خو د چای کپ په څو ده؟ دا وړې نه دي؟ ځانله به کیک مې کړه واخلې چای به وڅښې. کیک هم ورسره راوالم نن دې جوړ. زمونږ صحیح سره یې مو دې بره کوارټر کې پاتې کېږو هسپتال ورسره. کوارټر کې پاتې کېږي؟ اوس پیسې خو درله ډېر راکړې، دې سره خو کیک هم کېږي. خو زه ذات نه په توګه نه یو تپوس کوم، ما تاله مې آواز هم در کوم، ما یې د ځای معلومات هم نه وکړم، سوچ کې هم تللی وې. څه سوچ دی کوم؟ داسې ناست وو. څه سوچ خو انسان کوي که نه؟ هسې تا څه سوچ خو؟ بس نور څه سوچ نشته، هسې پلار مو پات شوی د هغه په دغه زه پرېښوم تنها په دې ستړې دنیا د غم سلګۍ وهمه. پلار راته رایاد شو. دا زما ورور سره جګړه کړې وه په هغه کې دغه شو لګېدلو. بچي دي واده دې کړی؟ څو بچي دي؟ شپږ دي وو. ماشاءالله. واړه دي؟ په کار مار کوي؟ نه خو سکول ته زموږ خو یې باجوړ دي دلته اوسي وو. د باجوړ یې؟ نو بیا خو ته مېلمې بیا ونیوه غاله بیا به وایې چې زه مېلمه راغلی وم. دا خو دغه نشته هسې نړلی دا راشي بیا چې ګوره زه باجوړ نه راغلی وم، زه پخپله مردان یم. دا مونږ خو د مېلمه خو به قدر کوي، تاسو مېلمانه یې. دلته څو روپۍ روزګار کوي؟ دلته خو دا شپږ 200 وایي. د هفتې څو راځي؟ د هفتې 100 روپۍ راځي. هفتې په حساب د 100 روپۍ درکوي، لکه چې یو هفته کار وکړي. دا خو د ورځې د دغه حساب زه اوسه په تنخواه یم. څومره تنخواه درکوي؟ 18,000. 18,000. زه چې اوس د چا له روان یم، تا ته چې مې ووایې چې رابطه کې مو سره دک لک راته ووایي راشه او داسې شکر ووایي چې د روټۍ موټۍ بوخورو، د ګډ غوښه بوخورو. د ګډ غوښه چې خورې که نه او درې څلور کسان نو کم از کم 15-20 هزار روپۍ بل راځي. ته په ټوله میاشت په 18,000 روپۍ کار کوې. زه هم داسې کار کوو چې زه غلی اراده چینج کوم. زه ورته وایم چې داسې کار کوو چې د لوبیا کچالان خورو، چې په هغې کم 15-20 روپۍ لګي او به بچت شي که نه. بیا به داسې کار وکړو چې هغه 20 روپۍ به زه تاله درکړم. خو به نار نه پاتې کېږو، مونږ لوبیا کچالان چې وخورو بیا مونږ مړېږو. سره ټولې میاشتې خرچه را که نه 18,000 20,000 الله پاک درکړی. صحیح ده. او دا چای نه ده ستا په پیسو خو به چای خامخا څکم، خو په 2 نوټه نه، په د یو نوټ مې نه واغېشتو، دا یو ځان سره یې که په دې به زه چای وڅکم. په دغه څکم که نه، په دغه کیک هم کېږي، یو کپ چای هم پکې کېږي. صحیح ده. نور خو دې په ړسه شته نه. نه جي نه اوس الله خوشحاله کړه. د یوې میاشتې مزدوري الله پاک په یو ټایم درکړه، خوشحاله یې پې. جی الله هم قدر وکړه، الله هم د جنت اته وړه جنتونه الله نصیب کړه، الله هم زړه څخه شرعي حاجت یې هم الله پوره کړه. او چې څنګه دا میاشت وشوه داسې بله میاشت کې بیا الله شته. بس الله هم خوشحاله کول نه، الله نه موږ تمه کوو، الله به نه راکوي. نور خو دې په ړسه شته نه؟ نه جي نه خوشحاله یې؟ جی لاړم نه نارو چېرې سم څه ښکلی نه ښه به وي. الله ګران شو. پیسټه دی دلته نایک هم راوړي، د هغه نه بل دغه وکړو. دا نوټ نه دی دا؟ صحیح دی.
دا مې سره واده په دې بچي کم واستاره دربا یاره جی چسکاله مې رسخه بس دا شو کنه صحیح ده ستا پنیت به پدې کما چې دا باندې امیر سه اوس کړه صحیح ده جی صحیح ٹھیک شو لاړم نه ورو حلف